خوشبو لګولو سره روزه ماتیږي که نه ماتیږي. خوشبو پرفیوم لګولو سره روزه نه ماتیږي. ښه نن سبا سیاسي حالاتو کې د کمې پارټۍ سره ودرېدل پکار دي او د کمې پارټۍ خلاف کول پکار دي. مسله دا ده که نه چې سیاسي پارټۍ سره ودرېدل دا یو انساني رای ده. څه ده؟ انساني رای. د انسانانو ذهنونه مختلف دي. زما ذهن به یو سوی، ستاسو ذهن به بل سوی، چې کوم هم خوښوي کوئ. صحیح ده؟ که کوم هم خوښوي هغه کوئ، خو دا بېګا چې تاسو کوم چل جوړ کړی داسې مه کوئ. ښه بېګا چې مونږ په تراو ولاړو او تاسو ډمتوب شروع کړی که نه دا مه کوئ. او زه خو د دې پارټۍ په ایمان اوسه پورې پوه نه شوم چې خوشحالېږي هم ډول وایي، چې خفه کېږي هم ډول وایي. اوسه پورې ما ته پته ونه لګېږي چې دا کوم دا خو دوه قسمه خلک دا کار کوي. یا کیلاشیان نه دي، کیلاشیان هغوی هم په خپلو مړو کې ډولکي وایي. چېرته م لیدلي دي؟ یا خو هغه خلک نه، هغوی خو دا نه دي. او دویم چې چا دماغي حالت ټیک نه وي، هغه د غم په وخت کې څه وایي ډول نه وایي. نو زه چا خلاف نه کوم، خو چې کوم سړی غلط کار کوي که نه خبره ولا په خوله کې منډم، دا زما طبیعت. نو چې بېګا مونږ په قرآن مو ویل ته تراویح کول، ستا سیاسي جلسه نه، ته جومات مخې ته ولې ډولونه وایې طلاقه داسې ولې کوې؟ غلط کار ولې کوې؟ دا خو ذهني مریضان دا شی کوي چې خفه شي بیا ډول وایي. داسې مه کوئ. دا ستاسو خپله خوا ده چې کومې پارټۍ سره ودرېږي، دا خو ستاسو رایه ده. زه په دې کې څه نه شم ویلی. زما سره یو یتیم ماشوم دی، د هغه دماغي توازن مکمل خراب دی او د هغه ډېر زیات مال و جایداد دی زما سره. په هغې کې زکات شته که نشته؟ ور کوم انسان چې غیر مکلف وي، مکلفه نه وي که نه، نو په هغه باندې زکاتونه نه وي. ښه داسې چې مجنون وي، مجنون دماغي توازن مکمل خراب وي، په ده باندې نه زکات شته او نه لمونځ شته. صحیح ده؟ نه د په مال کې چې تا سره دی په هغې کې هم زکات نشته. دغه شان چې کوم غیر مکلف ماشوم دی، نابالغ دی، د هغه مال و دولت دی، په هغې کې زکاتونه نشته. ښه اسلامیات کتاب بغیر اودسه په لاس کې راغستل جایز دي. صرف قرآن مجید دی چې هغه په بېلماز لاس راغستل حرام او ناروا دي. نور تمام کتابونه راغستل جایز دي. بیا هم بې ادبي ده. چېرته سپینه پاڼه بې اودسه په لاس مه رالئ. صحیح ده؟ زموږ والد صاحب رحمت الله علیه به سپین ټیشو هم نه استعمالو. وایي دا سپین ټیشو د پاڼې په شانتې دی. وایي ماله وایي ضمیر اجازت نه راکوي. وایي زه د پاڼې ډېر ادب او احترام کوم. او وایي چېرته ما ته نشي یاد. زموږ والد صاحب وایي هغوی به فرمایل چې ما چېرته د قرآن مجید د پاسه حدیث دلی او چېرته مې د حدیثو د پاسه د فقه کتاب نه دی لیدلی، چېرته مې د فقه د پاسه د فنونو کتاب نه دی لیدلی، چېرته مې د اسلامي فنونو د پاسه چېرته عام د انګریزي بایو کیمسټري وغیره کتاب نه دی لیدلی. دا ادب او احترام یې. ښه داسې کوئ. دې سره الله جل شانه انسان له په دغې آداب باندې علم ورکوي. ښه کوم خلکو چې زموږ یو ورځ مخکې روژه نیولې ده، د هغې باره کې شریعت څه حکم دی؟ خپله یې خوښه ده، څنګه دغه په خپله خوښه کړې ده، دې په خپله خوښه کوي. بعضې خلک ریاکاري کوي او زکات ورکوي، نه د هغې پیکیجونه جوړوي او خلکو نه شناختي کارډ یې علي او په هغې باندې زکات ورکوي. دا چې په شریعت کې ناروا نه دي. حالانکه حدیث شریف کې راځي چې زکات خو به داسې ورکوي چې په یو لاس یې ورکوي او بل لاس ته خبر نه شي، ته ناپوه یې په دې خبرو باندې. مسله ده د کوم خلکو چې فارمونه جوړ کړي دي او پر شناختي کارډ باندې زکات ورکوي، دا د دې دپاره ورکوي مسلمانان چې موږ ته د غریب سړي پته ولګي چې بله ورځ موږ یې نه راغواړو خپل ځای ته بې عزته کېږي، نه کور ته ولې څیز رسوو. د دې دپاره یې کوي. ښه د دې دپاره یې نه کوي چې ریاکاري ده. خپل دماغ اجتنبوا کثیرا من الظن، پرون مو آیت مبارکه وي چې د بدګمانۍ نه خپل ځان وساته. ان بعض الظن اثم، معمولي شان بدګماني هم ګناه ده. الله جل شانه بدګمانۍ مه کوه. تلاوت قرآنی د ټول نه بهترین وخت کم یو دی چې په هغې کې موږ تلاوت کوو؟ د تهجد وخت بهترین وخت دی. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، د فجر وخت چې دی دغه بهترین وخت دی د قرآن مجید د تلاوت لپاره. مزاراتو کې پیسې ورکول ناروا ناجایز هم دي بالکل. که زکات پیسې چېرته چا نه ورکې شي، نو آیا زکات په دوباره ورکوي؟ دوباره پکې څه ته وایي؟ تا زکات ورکړی کلی دی چې دوباره ورکړي؟ زکات ته ورکړی کلی دی، ورک شو، سر یې وکړو. نفلي صدقه چې تا کومه ویلې نفلي، واجب صدقه چې ده فدیه ده، سودوی صدقة الفطر سرسایا واجب ده، نظرانه دا واجب ده، زکات دا واجب ده، فرض ده. صحیح ده؟ دا سيزونه کده نو ورک شي دوباره به ورکه. او نفلي صدقه ده کا ورک شو بس ټیک ته خیر. هوایی جهاز کې یو سړی سفر کوي
او د پیشمنی او د روجماتي وخت په هغه څنګه متعین کوي. بس دغلته په جاز کې دی چې کله د نور پناه شو که د لینډینګ او د ټیک اپ 15 منټه ولې نه شي خو که نور ډوبو بس دی څه کوي روژه ماته دی کوي. صحیح ده. دغه شان که روژه د باندې اوږده شوه بس بیا به اوږدی بیا ورته کښېنه. الله جل شانو دغه حد مقرر کړی دی چې اتم الحج. الله جل شانو فرمایي چې تاسو خوراک او څښاک کوئ فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. نور راختل دا روزه بندول سوري چې کوم دغه دی صبح صادق دی دې سره روزه بندول او بیا نور پرېوتل دې سره روزه ماتول دغه حد دی. ها نو چې کله هم دا کېږي 10 منټه تېر شوي کې ګنټه تېر شوي نیمه ګنټه روزه ماتوه او روزه نیسه به دغې نفل مونځ کول په ناسته باندې جایز دی خو ثواب یې نیم میلاویږي. ښه د ماښام د وخته داخلېدو نه مخکې غلط فهمۍ کې مې روژه ماته کړه قضا به راوګرځوي. تراویح کې د هر رکعت نه پس څومره ناسته پکار ده او تراویح چې 20 رکعت دي دې څه حکمت دی. تراویح کې هر 4 رکعته پس ناسته دي ته ترویحه وایي. څه ترویحه دومره ناسته پکار ده. آخري فتوا دا وایم چې څونه مناسب ده بس څونه کې تلک دمه کېږي ریلیکس کېږي اوبه وغیره پکې څښی شي. نور طریقه دا ده چې دونه فاصله به ساتي 4 رکعتونو منځ کې څونه کې چې 4 رکعت دي طریقه هم دقه ده. دویم دا 20 رکعت تراویح د دې حکمت څه دی؟ حکمت دا دی چې په شپه ورځ کې چې انسان 15 منځونه کوي په دې کې فرض رکعتونه 20 دي. فرض رکعتونه پکې څو دي؟ 20. وتر هم ورسره حساب هغه هم واجب دي کنه. وتر هم 20 رکعت دي او په رمضان المبارک نفل چې دی دا په فرض حسابېږي. لکه د قیامت کې ستا چېرته په فرضو کې کمی راشي د 20 رکعتو نه به هغه 20 رکعته پوره شي. دا یې حکمت دی ځکه 20 رکعت تراویح پکار دي 8 رکعت نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. الله جل شانو فرمای لعنا لعنت کړی شوی دی الذين پای خلق باندې کفروا چې انکار کړي کافران شوي من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا علی لسان داود فجبد داود علیہ الصلوۃ والسلام على لسان داود فجبد داود علیہ الصلوۃ والسلام وعیسی ابن مریم او فجبد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زوی د مریم علیہ السلام ذالک دا بما په سبب د هغه څه عصوا چې دي نافرمانی کړي وکانو او ادوی یعتدون چې د حد نه به تجاوز کو زیاته به کو د حد نه به تیریدل کانو ادوی لا یتناهون نم من کیدل لا یتناهون نم من کیدل عن منکرن د غلط کار نه فعلوه چې دی بکو لبئس قسم دې ډېر بد دی ما هغه سیس کانو یفعلون چې کم کار به دی کو. دی آیتونو مبارکو کې الله جل شانو فرمای چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر خوده او د الله نه فرمانی کول او د حد نه تجاوز کول دا انسان د لعنت مستحق ګرځي. د الله د رحمت نه انسان د دې سيزونو په پرې خودو سره لري کیږي. الله جل شانه په مثال کې د بنی اسرائیل هغه خلق پیش کړي کم چې لعنتيان شوي کم چې ملعون خلق الله د خپل رحمت نه لري کړو. الله جل شانه فرمای چې دا یو څو خبرې دي چې د هغې د وجې انسان لعنتي کیږي. لومبی خبره کفرو لعن الذین لعنتیان شوي دي هغه خلق کفرو چې کافران دي انکار کوي د الله جل شانو د کتاب نه د الله د ایتونو الله ورته کم احکامات او کم هر یو څیز چې الله جل شانو دي ته پیش کوي چې دا وکړي دي د هغې نه انکار کوي.
یا دا مه کوئ نو دي انکار کوي هغه کار کوي. الله جل شانو فرمایي ړومبی وجه د دې د لعنت دا ده او لعنت هم داسې چې من بني اسرائیل علی لسان داود او عیسی ابن مریم چې دی لعنتیان شوي د حضرت داود او د حضرت عیسی علیهم السلام په خوله باندې. دا په بني اسرائیلو کې دا مثال الله جل شانو د داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام ولې ورکو. لعنت خدا الله جل شانه د رحمت نه لريوالي ته وي. دلته مطلب د دې دا دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت داود علیه السلام د بني اسرائیل ته خیرې کړې وي. دا هغه خیرو په وجه باندې دي د الله جل شانه د رحمت نه لري شو. دې صدا ذکر کړو چې د الله د رحمت نه لري شو نو به کفر دویم ذالک بما عصوا وکانو یعتدون. دا دریم نافرمانه مو د هغې سره او حدود به ګراس کول. او دریم یو کار دا و چې کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه چې غلط کارونه کم کول د هغې نه منع کېدل نه. دا څلور وجوهات الله جل شانو ذکر کړل چې د هغې د وجې دي د الله جل شانه د رحمت نه الله لرې کړه. د چا په ژبه باندې؟ د حضرت داود او د حضرت عیسی علیهم السلام د هغې په ژبه. دا خبره مونږ کوله چې داود علیه السلام او عیسی علیه السلام په ژبه باندې ولې دي لعنتیان شو. پیغمبران خو نور هم ډېر زیات دي. نور نومونه یې وانغسته دي دواړو نومونه یې واغسته. وجه دا و چې دی بني اسرائیلو به خپل ځان باره کې وي مونږ د انبیاء کرامو اولاد یو او مونږ ته څوک سم نشي ویلی. او که مونږ له الله د هغه سخي د عبادت توجې لږه سزا راکوي نو هغه به یو 7 ورځې زیات نه زیات 40 ورځې به وي. دوی وی که نه لن تمسنا النار الا ایاما معدوده چې یو څو ورځې به مونږ له به الله عذاب راکوي د څه د وجې نه د سخي عبادت چونکې زمونږ مشرانو کړو نو مونږ ته به د هغې سزا میلاویږي. نور مونږ د انبیاء کرامو اولاد یو مونږ به جنت ته ځو. جنت خو جوړ دی زمونږ دپاره. الله جل شانه دی خپل ځان د هغې نسبت انبیاء کرامو ته کو. الله د هغې انبیاء کرامو په ژبه باندې لعنتیان کړه دي. هغې انبیاء کرامو ورته خیرې وکړې په کومه موقع باندې ورته خیرې کړې وي. کله چې داود علیه السلام په زمانه کې کومه موقع حضرت داود علیه السلام خیرې کړې وي؟ کله چې اصحاب السبت د هفتې د ورځې نه دا بني اسرائیل منع کړی شوي چې ښکار به نه کوئ. دا د داود علیه السلام په زمانه کې دا بني اسرائیل. هلته مې تذکره کړې وه ته صورت اعراف کې م قصه را روانه ده. مخکې په صورت بقره کې م دا واقعه تېره شوې. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. الله جل شانو دا عبرت وګرځو د خلکو دپاره او الله جل شانو دغه خلک خنزیران او شادوګان جوړ. مفسرینو حضراتو لیکلي دي چې دینه الله جل شانو شادوګان جوړ کړو. دی چې کله نافرمانی وکړه د حضرت داود علیه السلام چې الله فرمایي دی میانو له مه راځئ د هفتې په ورځ. دا الله جل شانو د دې څیز نه انسان منع کوي که نه چې په هغې کې د امتحان یاد ساته. منع کړه دا امت چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. چې که ته څه اغستل خرڅول کې نه چې څنګه اذان وشي نو سیده جومات ته راځه. دی وایي زه څنګه جومات ته راشم ځکه چې اذان شروع شي ګاګ سی وایي. دا هغه د بني اسرائیلو قصه وه چې بني اسرائیل الله په داسې ورځ منع کړه چې په کومه ورځ باندې میان ډېرو. میان چې په کومه ورځ ډېرو حالانکې نورې ورځې مې که نه ورته به وایي چې د جمعې په ورځې مه کوئ د اتوار په ورځې مه کوئ. هفتې ورځې ولې یاده کړه؟ الله جل شانو د دې امتحان اغوستو. چې امتحان یې واغوستو او دی د هغې خبرې نه انکار وکړو او هغه خبرې د سره ونه منله چې ستا نه منو ځکه ستا دپاره خو اوس میان نشو پرېښودی، کاروبار خو نشو پرېښودی.
نه الله جل شانو دی ملعون کړه حضرت داود علیه السلام په جواب باندې حضرت داود علیه السلام خیرو کې چې اللهم لعنهم وجعلهم حجه وجعلهم آیه. یا الله دا د خپل رحمت نه لري کې دا بني اسرائیل دی ستا خبره ونه منله تا ورته ویلي چې امتحان مولا د هفتې په ورځ کار مه کوئ ستاسو معیشت خرابېږي. الله فرمایي ما ته پته ده دا خو زه غواړم چې دا لږ ساعت له خراب شي بیا به د ټول عمر ټیک کړم. داود علیه السلام فرمایل اللهم لعنهم وجعلهم آیه. یا الله دا بني اسرائیل چې ستا خبره ونه منله د میانو د ښکار نه منه نشو خدای د عبرت نښې جوړه کړي د خلکو دپاره او لعنتیانې کړي. الله جل شانو فرمایل چې مونږ څه ووایو هغې ته کونو قردة خاسئین چې تاسو شادوګان شئ او ذلیله شادوګان شئ فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. الله فرمایي د ټول انسانیت دپاره هغه خلک بني اسرائیل چې د کومو نه ما شادوګان جوړ کړي هغه خلک ما څه کړه هغه مې د عبرت نښه وګرځوله. الله جل شانو کوي داسې. او تاسو هم دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې ګوره کله د الله جل شانه د طرف نه آواز وشي بني اسرائیلو ته آواز وشي تاسو د هفتې په ورځ کار مه کوئ دی معاش خرابېدو نو دی وي یا الله ستا دپاره خو میان نشو پرېښودی لکه مونږ چې الله څنګه منع کړي وي چې یاره اذان وشي د جمعې او بیا سیده مانځله راځئ او مونږ د هغې باوجود اغوستل خرڅول کوو دا هغه امتحان دی چې الله جل شانه زمونږ علي لکه دې امتحان کې مونږ پیل کېږو همیشه دپاره مونږ ذلیل او رسوا یو داسې کېږي. دا الله جل شانو د اذان په وخت کې ګاګ سیوا کوي ځکه د دې امت امتحان هم په دغه څیز باندې علي چې کم وخت کې ستاسو ګاګ سیوا کېږي بس په هغې څیز باندې ستاسو امتحان علم ګورم چې ایمان مو څومره دی. نه الله جل شانه فرمایل چې داود علیه السلام دی بني اسرائیلو ته خیرې وکړه بیا د هغې نه پس 15,000 کسانو د حضرت عیسی علیه السلام دا بني اسرائیلو وروسته چې پاتې شوي حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې نو هغې عیسی علیه السلام ته وایي چې تا باندې به مونږ ایمان راوړو خو یو خبره ده هغه خبره ده چې جنت نه دی یو دسترخوان راشي او جنتي میوې دی پې پرتي او جنتي خوراکونه دی پې پراتی هله به د باندې ایمان راوړو. نو حضرت عیسی علیه السلام دعا وکړه الله جل شانو دسترخوان د جنت نه هغه د 15,000 کسانو مخې ته خور کو دی د جنت خوراکي وکړه بیا وی نه منو بیا څه نه منو. نه الله جل شانه فرمایل چې حضرت موسی علیه عیسی علیه السلام دی ته خیرې وکړي او څه وی چې اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت. یا الله په دې داسې لعنتیان کې لکه څنګه چې هغه د خالي د ورځې هغه خلک ته لعنتیان کړو د خپل رحمت نه داسې لرې کې لکه څنګه چې د هغه خلک د خپل رحمت نه لرې کړو. الله جل شانو دیم ذلیل او رسوا کړه. مفسرینو حضراتو لیکلي دغه خلک 15,000 کسان چې د عیسی علیه السلام د هغې مائدې مائده چې وه دسترخوان چې و د هغې نه انکار وکړو د هغې د خوراک نه پس نه الله جل شانو د هغې نه خنزیران جوړ کړي د عیسی علیه السلام په جواب باندې. نو دغه خبره ده چې الله جل شانو فرمایي هغه خلک چې انکار یې وکړو نو هغه الله جل شانو لعنتیان کړه د خپل رحمت نه لرې کړه د چا په بد دعا باندې د حضرت داود او د حضرت عیسی علیهم السلام په بد دعا باندې لعن الذین لعنتیان شو هغه خلک کفرو چې انکار یې وکړو من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه علی لسان داود علیه السلام په ژبه باندې یعنې هغه ورته بد دعا کړې وه خیرې ورته کړې وه عیسی ابن مریم او عیسی علیه السلام چې د مریم علیه السلام د هغې زوی دی او دوی ورته خیرې کړې وې. دویمه وجه الله جل شانو ذکر کوي چې ولې دي لعنتیان شوي چې ذلک بما عصوا دي نافرمانو د الله احکامات پې ماتول. عصوا دا مطلب دی چې دي نافرمانو څه مطلب چې دی به د الله کم حکم به هغه به ماتو بس د دې کار ده ذلک بما عصوا وکانو یعتدون. او درېیمه وجه دا وه الله جل شانو فرمایي وکانو یعتدون دی به د حد نه تجاوز کو یا به بالکل لا حکم منو نه دا نافرمانی وه او یا چې کم حکم به و د هغې نه بیا سیوا کار کو لکه یهودیانو داسې کول پرون یې ته قصه کړې وه یهودیان هغه د تفرید ښکار شوي وو تفرید پې کو هر یو څیز به کمو دغه نافرمانی وه دغه عصیان و او هر چې عیسایانو نو هغې به غلو فی الدین کوله او غیر الحق په دین کې به ډېر زیات تجاوز کو په ناحقه به تجاوز کو زیاتې به کو په ناحقه به کو
نو الله جل شانو هغه خبره ذکر کړه وکانو یعتدون او دین د حد نه تجاوز کوي او دا لومبیا خبر ذالک بما عصوا د يهوديان یادې وکانو یعتدون د عیسایان یادې خود دی بیا یو مجموعي ګناه دا وا چې کفرو دی انکار وکاو نو هغه انکار يهوديان هم کړو هغه انکار عیسایان هم کړو په شریک نو الله جل شانو په دې ټولو باندې دا ټول لعنتيان کړو د خپل رحمت نه لري او اخیری ګناه د دې سو سلورمه ګناه هغه دا چې کانو لا يتناهون عن منکر چې دی به داسې کوو که نه چې کم غلط کارونه دی کول د هغې نه منع کېدل نه چې کم نافرمانی به یې کوله دی د هغې نافرمانۍ نه منع کېدل یاد ساتئ دا الله جل شانو ډېر خپل یو رحم طرف ته اشاره کوي هغه رحم د الله جل شانو دا چې الله جل شانو فرمایي زما خو قانون دی که یو سړی نافرماني وکړي او ډېر وکړي خو چې ما ته توبه وباسي معاف کوم خو الله جل شانو فرمایي دونه رذیلانو دا یهودیان او دا عیسایان چې کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه چې کم کار به غلط کو په هغې باندې به بالکل دوام او استمرار سره او په همیشه سره بیا کار کو د عادت جوړ شو الله جل شانو فرمایي کانوا لا یتناهون عن منکر کانوا ودي لا یتناهون چې نه منع کېدل عن منکر د غلط کار نه فعلوه چې کم کار به غلط دی کو که منع شوی الله جل شانو فرمایي ما معاف کړی خو توبې طرف ته سره توجه نه و داسې رذیل قوم یا دا مطلب دی یا دویم مطلب یې دا دی چې کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه دی بني اسرائیلو کې چې بعضو غلط کار کو نو بعض خلکو باغی نه منع کول اسانه خبره چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به نه کو د دعوت کار به نه کو چاته نه سړیتوب خبره کړې وه او نه څوک چېرته د غلط کار نه منع کړو حالانکې دا د مسلمان شان دی چې کله نه انسان پیدا شوی د الله جل شانو دا حکم متوجه شوی چې انسان به د بل انسان دپاره هغه څه خوښوي چې د خپل ځان دپاره خوښ بیا چې انسان په خپله خرابي نه خو بیا د بل دپاره هم غلط څیز خوښوي نو بل بیا د غلط څیز نه هم نه منع کوي خو چې انسان ښي او ځان دپاره ښه خوښوي بل دپاره ښه نه خوښوي دا هم کامل مؤمن نه دی هغه کامل مؤمن دی نبي علیه صلات وسلام وفرمیل ځان دپاره څه خوښوي هغه د بل مسلمان دپاره خوښوي دغه درې درجې وي په دې خلکو کې انسانانو کې الله جل شانو فرمایل کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه په دې بني اسرائیلو کې بعض خلک داسې وو چې هغوی به غلط کار کوو نو دې بعض ورته دا نه وي چې مې کوئ نو بني اسرائیلو کې هم دغه درجې وي خبره به هم اورېدلي که نه چې د حضرت داود علیه صلات وسلام دغه خلکو چې دا ښکار کو نو په دې کې یو دغه قسم د خلکو چې ښکار یې کو نو هغوی خو غلط کار کو خو څه خلک داسې وو چې هغوی پې خاموشي اختیار کړې وه نو الله جل شانو سره هغه هم شادوګان کړه ولې په خپله خو غلط کار نه کو خو بلې د غلط کار نه منع کړی او دریم الله جل شانو داسې قوم پکې پیدا کړی په بني اسرائیلو کې چې هغوی ورته مه کوئ دا کار الله جل شانو هغوی له عزت ورکړو الله جل شانو هغوی بچ کړه دا الله جل شانو د امتونو ازمیخ کوي په دې خبره باندې چې ته به هم غلط کار نه کوې او بل به د غلط نه منع کوې د الله جل شانو صرف د نهي عن المنکر خبره کړې ده څه د نهي عن المنکر دا ولې الله جل شانو د نهي عن المنکر حالانکه امر بالمعروف هم ورسره پکارو څنګه چې دې امت خصوصیت دی چې کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تاسو به د الله جل شانو په ذات باندې اعتماد یو نیک اعمال به کوئ او د هغې نیکو اعمالو او د هغې اعتماد چې کوم ستاسو په الله جل شانو باندې دی هغه به خلکو ته هم رسوئ دا ستاسو خصوصیت او که هغوی غلط کار کوي هغه به منع کوئ د هغې نه دا دوه کارونه دي ستاسو د ایمان سره دوه خصوصیات ستاسو دا دي چې د هغې د وجې تاسو یو بهترین امت یې چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا دوه خصوصیات نو هلته دوه خصوصیات ذکر کوي د بني اسرائیلو باره کې صرف یو خصوصیت ذکر کوي چې دا کار یې نه کول لا یتناهون عن المنکر نهي عن المنکر یې نه کول ځکه الله جل شانو ذلیله کړ د هغې وجه دا ده چې امر بالمعروف ډېر اسان کار دی خو د نهي عن المنکر ډېر خطرناک دی او امر بالمعروف ته دې دومره حیثیت نشته زموږ علما کرامو لیکلي چې امر بالمعروف چاته د یو ښه خبره کول د دې هغه درجه نشته کوم چې نهي عن المنکر ده چې ته د غلط کار نه خلک منع کا او دغه چې د انسان د خپل ذات
بارک شنو دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا اصل تقوا ده. ولا ورع کلکف، خپل ځان د ګناه نه ساتل، دا تناهي، دا خپل ځان ساتل، خپل ځان لري کول د غلط کار نه، دي ته تقوا ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دي ته تقوا نه دی ویل ټولو شپه تسبیح اړوه او سپین ټوکې په سر راواچوه او ټول مرته تهجد کوه. دي ته تقوا نه، تقوا دي ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د غلط کار نه خپل ځان وسات او د غلط کار نه خلق هغه منع کا. دا هغه بهترینه درجه دعوت. خو زموږ غټ نقصان دا دی په بعضې شعبو کې داسې کتلی شوي چې هغه امر بالمعروف ښه زبردست کې، خو نهي عن المنکر نه بالکل نه دي خبر. او نهي عن المنکر گویا دا د بد اخلاقۍ یو علامت ګڼلی شي زموږ په معاشره کې. که یو سړی حرام کاروبار کوي او که یو سړی پردی پولي وي، که یو سړی پردی ځمکې قبضه کوي، که یو سړی د خور حق وي، که یو سړی د چا بېعزتي کوي، یو سړی د جومات بېعزتي کوي، یو سړی د مدرسې بېعزتي کوي، یو سړی د پټکي او د علم بېعزتي کوي، د قرآن بېعزتي کوي او د پیغمبر بېعزتي کوي، نو که څوک د هغې خلاف راپاسي نو دا وایي ګوره وایي دا څنګه دین دی، دا څنګه دینداري ده، دا څنګه خوش اخلاقي ده. دین خو دا اخلاق نه ښیي خلکو ته. ولې نه ښیي؟ دا دواړه صفتونه دي امت دي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، چې کله به دي ګرم وي او کله به نرم وي. صرف په ګرمۍ هم کار نه کي او صرف په نرمۍ هم کار نه کي. صرف نرمي کول دا هم د منافقت علامت دی، صرف ګرمي کول دا هم د بېوقفتوب علامت. الله جل شانو سو فرمایل چې کانو لا یتناهون عن منکر. دا بني اسرائیل خو تباه شو، دی وجې نه تباه شو چې الله جل شانو فرمایي چې بعض به پکې غلط کار کوو، د بعض ورته دا نه وي چې دا مه کوه. دې د وجې خو دي تباه شو. نو پته لګي چې دې یو بهترین حیثیت دی، چوت حیثیت دی نهي عن المنکر په دین اسلام کې هم او په مخکینی ادیانو کې هم د دې یو حیثیت چې بل به منع کوي د غلط کار. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من رضی عمل قوم فهو منهم. کم انسان چې د کم قوم په غلط عمل باندې رضا شو دیم په هغې کې شریک دی. ومن کثر سوا د قوم فهو منهم. او کوم خلکو چې د چا غلطه ډله هغه مضبوطه کړه دی د هغې نه دی بس نبي علیه السلام فرمایل. ځکه امام شعراوي رحمت الله علیه به فرمایل چې امته ای د نبي علیه السلام امته که ته د حق سره نشي ودرېدی نه د باطل دپاره کلیپینګ مه کوه، د باطل دپاره پړقې مه وه. که ته د حق سره نشي ودرېدی نو د باطل دپاره او د غلطو خلکو دپاره پړقې مه وخه. دا الله جل شانو دلته دې آیت مبارکه کې د بني اسرائیلو کار د کانو لا یتناهون عن منکر. د دې کې کار دا او د دې کار دا چې څوک هم د غلط نه دي منع کړي چې دا غلط دی، دا کار مه کوه. ډېرو خلکو د هغې کارګزارۍ مخې ته راځي صرف امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر نه دي خبر. ولې نه دي خبر؟ دا امت ته کمزوری امت ته، دا خرابېږي په دې سره. ولې؟ دا مقتدي مې خفه کېږي، دا اجي صاحب مې خفه کېږي، دا پلانکی مې خفه کېږي. نه 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 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. څنګه چې ستا دپاره امر بالمعروف ته ضروري وي، دغه شانتې ستا دپاره نهي عن المنکر هم ضروري دی. غلط کار نه به خلک منع کوي، نه به پرېږدي هغې ته. نو الله جل شانو فرمایي کانو لا یتناهون عن منکر. کانو او د بني اسرائیل د کافر خلک چې کافران شوي په دې کې لا یتناهون عن منکر، دی نه منع کېدل د غلط کار نه او نه نور خلک منع کول. فعلوه چې په دې کې به بعضو خلکو دغه غلط کار کو. لبئس ما كانوا يفعلون. الله فرمایي قسم دی، الله فرمایي لبئس، اللام للقسم، دلته اللام د قسم دپاره دی. الله قسم خوري، لبئس قسم دی چې دا ډېر بد کار دی دا خلک چې کوي، چې دي نهي عن المنکر نه کوي، خلک د غلطو نه منع کوي. صحیح ده؟ لبئس ډېر بد دی ما هغه څه کانو یفعلون چې دوی کوم عمل کوخه. بس صلی الله تعالی علی خیر خلقه.